حل مترقي ګوند مرکزی کمیټې د عمومي منشي پرون طالبانو د سلوټیوي میدان باندې درندو وسلو ډزو له امله 15 طالبان لس دزګې د منځ تللي دي. یو لړۍ مهاجرین په ترخه ملارې باندې کابل ته ستانه شول. یو سپین رسټ موټر سوداګرۍ لپاره تللو په لار کې د پلنکوش د اکسیډنټ د عمله خېله سونه مچوي دي هغه هسپتال ته وړل شوی دی. دغه سړی که څوک پیژني د پیښور رادیو ټلویزیون ته د خبرداري راکړي. یو بل سړی د پروډ ګډې باندې خویدل د خېله سونه مچوي دي پسکوانو کې وړی دا. د دوه بایسکلانو د اکسیډنټ د عمله چې د کنجلغیس ویلې د منځ تللې ده او کوم وخت چې روغتون ته شل په هلاکت ورسېدل. محمد کاکي نشته نور نه شي محمد کاکي بلاګه کی محمد کی سی لګ درویغ رښتیا خو نشي له خدا زدا خبرې نه دي. نه دې ته د رښتیا وایي ها پاټه ماټه دي ته نه باټه نه ولا پاټه هم نه دی کړی منګا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ تعال من ما في المشكلة؟ ليش انت خمار ليش انت خمار؟ بلد من ساعة يعني مسكين من الرقم. هذا مجنون هذا المجنون الخمار المدير. نور نه په پیغام خدا نه په پیغام چې خمار شوی يم زه. شلون طلع رقمك عندي؟ تعال دلی روشه چې دغه ځکه خوب نارسي خوب. يعني ما شاء الله يعني رقمك دلی روشه دلته تعال خوب نرسي. تعال خوب نرسي. ليش انت الخمار ليش انت؟ ترى ما ادري يعني انت بتقول ما تفكر انا يعني عندي تصرف ثاني. يقدر سبيز وايد طيب. نور ربي خو ولا خلید دوا ټکن په دغه شمیره مې زنګ دې ته ویله ده لاس منټه مخکې مو څه ګړی نشته خو لاس منټه مخکې مو کړی ولک لمبار یې څومره و خدای دې خونه ړانګه کا دا لمبار یې مو دا څومره لمبار ده زه هغه مدیر دغه لمبر نه چې غلې دنیا د ړنګوي کچې شي کوي. ها وای یی خزه دی وغه مجیره چې مو پرېخې ته د خزې لیدلې دی مو ګیره ډېر به ایمانه سړی کنه چې ته د ټلیفونو کې غلجی وي زبیر کوي پرسیبونې خدای کا سپای چې شي ته یی خدای دې خونه ړانګه کا ورشه چا ورشه چا ولې نه غږې ما ته غږې زنه غږې شرطه ته نه مرته د لمبار ور کوي